زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. فوزیه احمدزی ولې طالبانو ته وایي چې زه پرتوګ وباسم؟ په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو. هیله ده چې روغ جوړ به یې. تر نظر د شریکولو نه مخکې باید دومره ووایم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ نورې ویډیوګانې په وخت سره تاسو ته ورسیږي. مننه. فوزیه احمدزی ولې وایي چې طالبانو ته یې دا غبرګون ښودلی تر څو طالبان وغواړي د دې پر من خوشحاله شي؟ خو فوزیه احمدزی بیا وایي که طالبان مري نو زه خپل دې ته تیار یم تر څو خپل پرتوګ هم وباسم چې د طالبانو زړه وچويږي. نو راځئ نور هر څه په دې ویډیو کې وګورئ او تاسو په خپله قضاوت وکړئ چې فوزیه احمدزی صحیح وایي او که غلط وایي. حیای کنجرې بې غیرتې لوپټه په سر کانې په سرو مله تا ستا د خدای پاک زړه مردار کې تا د خدای پاک زړه وچوي چې د ما په نه لوپټه په سر کولو باندې تا ته داسې تکلیف کېږي. زه خو یې ولاکه په سر کړم چې د تا زړه چاودېږي. زه به دا شرټ هم وباسم، پوه شو؟ لوپټه ایسته کول خو څه کوي، زه به دا شرټ هم وباسم چې د تا دا زړه وچوي، ته مردار سې او د افغانان په ارامه باندې لږ د انساني ژوندو کې که د طالبانو زړه چوي لوپټه سر نه ایسته کول څه کوي، زه به دا شرټ هم وباسم. خو چې د یو څو مردار سي پکې د یو لسو طالبانو زړه سي مردار سي وچوي، زه به پرتوګ هم وباسم. خو چې دغه طالبان مردار سي د ملایانو زړه پکې وچوي. څنګه چې ملا راځي د ښځې رښتیان، څنګه چې هغه خلک چې تاسې نه رشوت اخلي، پیسې درنه پټوي، مړ کوي، تریاک، ډراګ، سمګلینګ، غیر قانوني کارونه، هلکانو سره جنسي تیری کول، دغو خبرو ته هم فکر نه ده.